خوري الله دا هغه جنم سردار کوله دیم سردار تا والا موستا 500 روپये وشماره دی جنم بس د دی جنم پشته شو هغه جن دی خو الله دې ټول ورته آسان ګلزار ګرځوه السلام علیکم بیسنگه خیر دی طبیعت ښه دی ما ویا تاسو ځابل ولاړم کنه تا ما ویم تا ته وځو درېګم کنه ویل می ورته کنه واه پیالو دی نن دې 100 روپے غړلې دي یجیا دولت بچی راغلی نشم مرد مقامه اوس وزیدم پردی کار لتلم بسرالم ما ویرا شو اوس بدلتم بل ځای کاروم کې شیخ مالتون کې 100 روپے درخیل تا انتراله پاپ ته باندې سلو سوا وړه چاړې را سره دي وړن وسیره سره دي لور میرا چاړې ابه تا ډېر ګرانه نه را یا الله پاک ساده کړی راته خزه خبر اورا زنن یو بل بشیم راغلی دی وای دی بچی ته تا ما ته بل ویلو کنه دی خو خبر کوي شکر الله اوس را دا وایا دا بچی ته 100 روپے درکې جنن کور ته لاړه شي بس الله دې کامیاب کړي ما ګرمي ډېره چې یو بیٹری خو په بیټری بسو دا زته خبره مې ترا تو وای کنه ما ته پته نه خزه پیسې خورا تو وای کنه 100 روپے درکم ستا چې صفه خرج ابه رانځ شه زتا تم ستا بچی ناشته الله بچی نه خلک غواړي الله کامیاب دي وای دی بچی ته دومره پیسې راکړي چې سمونه یاد کړې در کوم دلا ستا مرضی راغله نه ما نه مخبل مور به ما ته وې چې دومره راکا وای راته سو درکم ستا صفه خرج زنه ګوره صاحب خپل بچی کې نشته چې شته په چې سمونه یاد کړې در کوم دلا وای راته الحمدلله اشتمل سو درکم بس ستا صفه نه تبراته وې یو بیٹری او شیشه خو په 100 روپے کېږي خبره نو داسې نه کنه ما ته به دومره بس چې تاسو خو خرج الله دې کامیاب کا لزر ډیری دي زه چې سری دا وسم شل زر ډیری دي چې سری دا وسم کیږي شل زرم لګی د خپل مناسب ډیر زر ډیری دي ډیر مناسب سره ډیر زر ډیری دي ډیر شکریا او ډیر زر به خوشاله ډیر شکریا او چې سلوي زر درکم ډیر شکریا دې ستا موږه او مور چې 50 زر درکم یا نو بیا خوري الله دا هغه جنم سردار کوله دیم سردار تا والا موستا 500 روپے وشماره دی جنم بس د دی جنم پشته شو هغه جن دی خو الله دې ټول ورته آسان ګلزار ګرځوه چې من جم دی زین په جن الله پاک در باندې خپل رحم وکي مورې اوس بچرته دی اوس په پورته ډایرک کور ته لاړ الله فامان جی الله فامان مورې الله فامان چرګ مرګ دی نه خوخه نه جی نه او هم دی نه خوخه نه جی د چيلي خو هم دی نه خوخه نه جی نه سترګې کړه پورته خو مغزره غلی السلام علیکم السلام څنګه ورو خیر حالت خدي تاسو یو معلومات کوه دلته کې دا کار والا کسان کم ځای ناسي دلته ناست دی کنه نو دلته خو ما ته پلارو مو یغه ځای کې ناسي خو موږ سره د خور او غم خجوله بر ما خو یو سړی مونږ لیدو نن چټي ده سو جمعې ورځ چټي و نو دا باندې پاتې لګا بس چې دا بل ځای کې نشي جو ګورم زیم کنه زه په حکم کنه څه شي دي تم کار دا ناسي ناسي مې ګرځي خلکو بسې خور خجوله شي بر ولې نشم کوي یا بسم الله راځه مخه دا راځه الله اکبر الله ما ورستل شو هغه نه ګورم ما پلار دوی داسې لار شپ دی روډ باندې کسان مسان ناسي یو سړی مې مونږ نه لیدو څه کوم ځای زه د 200 چوکې ما 200 چوکې جی ها دیالي سو مده نن سبا دیړی بس دا 1000 ور کینو 1000 روپے 1000 روپے بس دیړی دن نو 1000 خړې را دا کنه لګه گزاره خو باکې کنه
صحیح ده کنه 100 روپے برانه واله بس دا نه به یو ټرالی ده نو بس 800 والم اته سوا بس ټیک ده په دې سالا وخت د جمعې پر ورځ باندې نن وروته او جی د چټي بګه سفر اسکه چټي بس بچی دي راته واړه دي کنه ماشومان دي سوق بس وړوله پسوي سموي چې سوق لکه تاسو چټي نه نه جنا نور غوړل د کسان مسان نه سینن دا روډونه سم خوشې براته دي او جی بس مجبوری ده نو سبوک بس کرایا کور کې اوسېږو نو کورم دې را کارای دي او جی د سره چوک کې ټینکۍ مالا ها آی کې اوسېږو کرایا کور کې ها او جی سو بچي بچی می سلور دی یو می لور د درې می زامن دي واړه دي ماشومان دی او مدرسې سکول سبق وي ها او جی او ته جو زړه ټیم نه سیدا خو ټیم ډیر لیټ شنو سات نه راځه کار ملونه شو نه جنا وسوسه پورې ناستیو نو روټۍ هم د غرمیونه خړلم روټه نه راخوړلې نه جنا لکه په ما د دوه ټیم روټه راوړل اوس بل کولمبیا د غرمې خوري بیا بل ما خامې خوري بس سبو کو جنا خوراک کې څه خوږي بس چې صحیح جی نه چې په مرده له پاخه کم کنه تر ته وې ستړي څه خوږي زما خو دا سبزی خوغه کدو کریلا سبزی دی خوږي جی چرګ مرګ دی نه خوږه نه جنا او هم دی نه خوږه نه جی د چيلي خو هم دی نه خوږه نه جنا دا ولې بس بیمار مجیره لخنه ده څه چل دی را باندې زما دی بواسیرو مسله ده او خزنه خورم نو بیا چې څه بیمار استا مسله ته مال خوره سخه ولی نشم خجولې جی نه یاره زما بتایي کې نشته بیا جی و به هجم خبا کېږه ما خو چې بیمار یې کنه جی بیا را باندې کار نشم کولی اسه نه مسله را ته جوړ شو مو فلان جوانه جی ولی نشو خجولې چې صحیح و بو کنه هاورې کې شګې کې خختي هر څه کولې شو نو ته شوې بیمار یم بیماری بس اوس لکه پرېس حکوم جی کنه بل لغه حکوم کنه او مزدوری د بچی په ساتل غواړي چې ته بیمار مې او ته 500 روپے باندې مال خوره خېږي نو داغه په ځای باندې شو بل کارو کو جی چې دا څه کارو کو جی چې دا 200 باندې له 15000 درګه موډاره کوړه دینه څنګه وي صحیح جی کنه